خواخوږي لرو زما زړه باندې خوږېږي ځکه زه پیدا کولی شم. څارنوال احمد ولي له 1493 لمریز کال څخه معتاد شوی. هغه که څه هم په کابل، کندهار او روزګان ولایتونو کې کلونه د څارنوالۍ دنده پر مخ وړې، خو له بده بخته د هیروینو او شیشې نشې هم کړي. هغه وایي له یو ملګري سره په دغه بدبخته نشه اخته شوی دی. په ښار کې د ظاهرشاهي عالي لیسې څخه د 12 پاسه شولم، بیا ولاړم و کانکور امتحان مې ورته ورکړ. د کابل حقوقو ته کامیابه شولم. د کابل د حقوقو څخه و کندهار ته په اوله درجه باندې راغلی یم او په کندهار کې مې خپل خلکو ته د زړه له کومې خدمت کړی دی او څارنوالي وه. زه څارنوال د نظارت وم په کندهار کې د پوهنتون څخه چې رافارغه شولم په 600 نفرو کې استاده زه یو کندهاری وم. په کابل کې مې یو کال وظیفه اجرا کړله، بیا رالم په کندهار کې مې 15 کاله وظیفه اجرا کړه. 15 کاله وروسته بیا د سټاج دورې ته ولاړم. څارنوال احمد ولي اوس په کندهار کې د معتادینو په روغتیایي مرکز کې د تداوۍ ترڅنګ د سولري سیستم زده کړه هم کوي. د تیزابو د کمیدو په صورت کې باید مکترې اوبه هغه وایي پلان لري چې نور له هر ډول نشي توکو د استفادې څخه ډډه وکړي او خپلې دندې ته پاملرنه وکړي. دغه پلان مې دی چې د دې خوا څخه ووځم. دغه پلان مې دی چې نور ما خو پوډر څکول، پوډر مې پرېښودله، دا 13 میاشتې کېږي. دا پلان مې دا تصمیم دی چې نور به خپل کار ته متوجه شم او خپل د فامیل سره به اوسېږم. زما فامیل ما ته دا نه وایي چې ته ورڅه خواري وکاږه، هغه وایي ته دالته کښېنه، صرف ته دا کوره مه وځه. او زه په ټوله کندهار کې دغه ټوله ما پېژني، زه عملي انډیوال نه لرم. امید راډیو د څارنوال احمد ولي د ورور احمد جان عمري غږ ترلاسه کړی چې ادعا کوي ورور احمد ولي یې خپلو ملګرو ځکه معتاد کړی چې د زده کړو او پرمختګ سره حسد درلودی. دلې دغه د کوڅې خلک وو یا د کور زموږ د په فرقه کې وو، نو دا خلک په پسې سوله چې دا کشر هلک وګوره او دوهم سارني وګوره او دی څارنوال وګوره. خو بالا دښمن و، بالا د کنې دغه سګرېټ هم نه څکول. اخر په دغه چانس کې ورسره راللی. په دغه روغتیایي مرکز کې نور ډیر معتادین هم د 3 میاشتو لپاره حرفوي زده کړې کوي څو د درملنې وروسته خپل کار ولري. دوی وایي اکثره کسانو نشې د بیکارۍ له امله پیل کړي دي. سره استادان او مدیر صاحب خصوصا د دغه صنعتي کم مسؤلین چې زموږ سره ډېره خواري کاږي، ډېر تکلیف کاږي او خصوصا استادان مو ډېر تکلیف سره کاږي. ډېر چا مې زده کړي دغه اوس کالج جوړولی شم او خپل بچیان ته الله له رزق روزي پیدا کولی شم. دغه مې یو کسب شو تر مخه بیکاره اوس د خیر ایله شم په دغه خواري ځان اخته کوم. په دغه استادانو په برکت موږ په دغه شان دا اوس کالج جوړولی شو، پجامې هم جوړولی شو، صدري هم جوړولی شو، ډېر شیان ورته جوړولی شو. 50 کاسه یو 2 میاشتې وخت مو کېږي، 2 نیمې میاشتې وخت دلته چې راغلي اوس مو 2 میاشتې وخت کېږي چې کار خیاچي زده کوو. 50 کاسه په سیم کې یو کار خپل پر 8 بجې راځو او پر 12 بجې برته ځو خپل کوټو ته. خپل پر وخت باندې د املا استاد و او محمد نسیم استاد مو استادان ډېر ښه ګزاره راسره کوي، ډېر ښه ژوند کوي. د یاد مرکز امیر حافظ عبدالشکور شکیب وایي دوی په دغه روغتیایي مرکز کې د 4000 معتادینو د تداوۍ ظرفیت لري چې دا مهال شاوخوا 1200 کسه تر تداوۍ لاندې دي او دغه حرفوي زده کړې هم ورکول کیږي. دلته زموږ سره ظرفیت 4000 بستریز روغتون دی. دا په دې کې اوس فلحالا زموږ سره موجود 1200 تعداد زموږ سره موجود دی. نو تقریبا دلته زموږ سره حرفوي زده کړې هم شروع دي. هغه تقریبا د موسیقل په جوړونې سیم فعال دی او د سولر سیستم سیم فعال دی او دغسې برقي سیستم فعال دی او دغسې پیپکاري بخش فعال دی. د اسلامي امارت د قایمېدو سره یو ځای په هیواد کې د نشهیي توکو پر کرکیله او خرڅلاو بندیز لګېدلی چې ورسره د معتادینو په شمیر کې هم د پام وړ کمښت راغلی دی. هدایت الله صالح، امید راډیو، کندهار.